ملګرو سلامونه مې واخلئ. ماجد مومند ما د ناڅاپي مشاعرې په یو بلې لړۍ کې دا مخال د په ادب مینو په شعر مینو د ګورنمنټ ډیګري کالج طهبه سټوډنټ سره ناست یم. د دې مشاعرې صدارت به ډېر محترم مشر زما مشر ورور فیصل خان کوي. حبیب الله به کراوړه دا به مشر مېلمه مننه کومه شکریه ده کومه چې موږ یې انوایټ کړو مشاعره کې او موږ ته یې ویل چې زموږ دپاره مشاعره را جوړه کړه. نو په شعر مین خلک دې ژوندي وي، په ټپه مین خلک دې ژوندي وي. الله تعالی دوی له ژوند ورکړي. باسي صاحب وایي چې که زما د شخصیت خدونه ګوري زما پڼ زما د فکر ترجمان دی. دا خبر تاریخ ثابته کړې چې کومو قومونو د خپلو ژبې قدر کړی د الله تعالی ولې عزت ورکړی، الله تعالی چې کوم دي نو هغوی له پرمختګ ورکړی، ترقي ورکړې. او فخر افغان بچاهان بابا وایي چې ژبه سپکه کړي سپکېږي هغوی، چې ژبه ورکه کړي ورکېږي هغوی. نو موږ به خپله ژبه چې کوم دی نو نه به یې ورکو او نه به یې سپکو. کومو قومونو چې خپله ژبه سپکه کړې ده الله تعالی هغوی د عرش نه لاندې راټولي دي او الله تباه او برباد کړي دي. خپله ژبې چې سپک کتلي او چا چې کومه خپله ژبه ورکه کړې ده هغوی د تاریخ د نوم نه چې کوم دی هغوی ورک شوي دي. نو ملګرو خبرې به هم کوو، شعرونه به مې اخره کې به دی انشاءالله یو غزل به هم به کوې. ما نو شعرونه څه داسې دي زیتو رحمان حاجي صاحب وایي ماران د زلفو دي څه داسې په رخسارو دي وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکارو دي وي. ماران د زلفو دي څه داسې په رخسارو دي وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکارو دي وي. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دي وي، ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دي وي. هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدارو دي وي. او چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دي وي، چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دي وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دي وي. چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دي وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دي وي. او چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قیسې وکړم چې په لارو دي. تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. راځه خما ته راځه، خما زمونږ مشر ورور راغلی. خما ته راځه دلته راځه صحیح لارې کې نه وایي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي. او د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار دی. د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار دی. ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي، ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي. زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي. او عجیز سړی یم ماښام چې د روزګار راځم، عجیز سړی یم ماښام چې د روزګار راځم. زما بچي د مور په غېږه کې بیمار ودوي. او بل شعر کې وایي چې ژوندون خدای تجربې مې پکې وکړې، بله ډېرې یارانې مې پکې وکړې. او ستا د زړه د کلي تور تور دیوالونه څه مایوسه غوندې شپې مې پکې وکړې. مونږ داسې د یو بل نه مرور یو روغه نه کېږي جرګې مې پکې وکړې. مونږ داسې د یو بل نه مرور یو روغه نه کېږي جرګې مې پکې وکړې. او دا اعزاز مې پښتونخوا ته حاصل شوی، پښتونخوا ته حاصل شوی چې ډېرې جنازې مې پکې وکړې. په دې ښار کې دغه نور هېڅ نشته ذخیره، بس د ښکلو تماشې مې پکې وکړې. او بل شعر کې وایي چې زما دړنګ وجود په سا کې بس نه وي پاتې، او مرګ ته چې راځي په ما کې بس نه وي پاتې. او یو وخت به راشي چې زما به ډېر ارمان وکړې خو ستا په ښایست او په ښکلا کې بس نه وي پاتې. امید لرم چې د ژوند سپرلي به بیا زرغون شي خو عبید ملنګ به تا کې بس نه وي پاتې. ژوند چې لمحه 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 شکست راکوي نو مرګ بیا ولې دومره وخت راکوي. ژوند چې لمحه لمحه شکست راکوي نو مرګ بیا ولې دومره وخت راکوي. او زما د زندګۍ مال آرام زما د خاورو په بالښت راکوي. عبید ملنګ ماله ټوله سزا زما د زړه حسن پرست راکوي. او بل شعر کې وایي چې ښه دا اوس د غني واوره غني هم بابا ښه دا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې ماله نه راځي خبرې په چلولو اشارو کې. ما ته څه مغل مغل کې ورک مغل ورکې کور دی. د پښتو لاره صفا ده پکې هېڅوک نه تېروځي. هر پښتون د ایمل پلار دی خو چې یاره ترې نه وځي.
د دې خاورې تندر جوړ کړی په پښتو کې دا کمال دی او د خټک د نرۍ ګیرې هر ویښته خوشحال ډېر ښه هلته یار. او بل شعر کې وایي چې ما تېره کړه له کوره بهر نیمه زندګي. د پښتو سندرغاړی په پښتو باندې هم کار کوي، په پښتو مین دی، د سوات سیمې سره تعلق ساتي، پېښور کې چې کوم دی اوسېږي او ډېر ښکلې نامه یې ده چې نوم باندې یادېږي کرن خان. خپل نوم یې خان دی، خلک ورته لکه ځان یې تخلص کړی کرن خان او هغه تخلص دی ارمانو. کرن خان وایي ما تېره کړه له کوره بهر نیمه زندګي، اوس ولیکم د نیمې یتیمه زندګي. او خنجر مې په مرۍ هي د مینې داویدار، دا زړه مې وخي چغې فیصله چې رحیمه زندګي. او دا یو ماشوم چې بل ته لاره ښایي، اخ اخ همدغه ده زما په خیال اصیله زندګي. هلته یار. او د پلار په سپینو ډکو او د مور په ګونجې مخ، د پلار په سپینو ډکو او د مور په ګونجې مخو باید چې زه د دوی دپاره کړمه زه لازمه زندګي. او د عشق غم دې تل وي خو ارمان نه ځان ساته، بس تیره که په هره یوه سیمه زندګي، اوس ولیکم د نیمې یتیمه زندګي. ملګرو ما سره زما ورور ناست دی چې د پښتو ادب دپاره کار کوي، شعر لیکي. نو موږ سره حماد خان ناست دی، دنه به مو لږ سا اورو. د لکه دنه به یو څو تپوسونه به هم کوو. حماد خان څنګه ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ستا دعاګانې. شاعرۍ طرف ته مو څنګه خیال شو؟ شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ زموږ کتونکو ته مو لږ ووایې. یاره به شاعرۍ طرف ته داسې را روان وم چې زما بچپن نه شوق دی بچپن نه شاعرۍ سره. ما پیرانی شعر چې کوم دی د بازاره دانش اورېدلی و او بس د هغې نه پس مو سره بیا شوق پیدا شو، بس ما بیا ورو ورو بیا مې ضمیر خان شعرونه اورېدلي، بیا دغه شانتې تابع کې دوه مشاعرې شوې. عادل نګار چې کوم زموږ شاعر دی دلته کې اوس بیس ډپارټمنټ کې دی، هغه زما لکه بس استاد دی. استاد یا هغه له به بیا زه تلمه راتلمه، بس بیا به هغه ماته لار ښودله چې شعر به داسې وي، مقطع به څه یو مطلب به څه یو. هغې باندې لکه تاسو پوهه کړئ یو قسم هغې باندې هغه زه پوهه کړم چې لکه نظم به داسې وي کې یو آزاد نظم یو پابند نظم وي، ترن دغه والا روماني او انقلابي کې انقلابي به هر څه نظمونه وي پکې، بیا غزلې پکې وي. نو بس دغه شان زما ورسره شوق بیا ډېر زیات و، د کور نه راته اجازت مسله وه بلکل. زمونږ په خلکو کې دا مسلې دي چې چا کې یو بوڼ نه شي نو هغه له لار ختمول کوي. پهله وله خپې په کور کې وي، ورور به ورته راپاسي، پلار به ورته راپاسي، خور به ورته راپاسي، تا ته به لار نه درکوي، دا سړی ترقي وکړي. خو چې دا وینه کله راوځي نو بیا به تا ته معاشره وایي چې لرې که مړه ته خو ځان له کار ځان په زور لګیا ځان لیونی کړی دی. لګیا دی. نو دا الله پاک هر چېرې دا یو الهامي دی، الهام دی. دا ډېر ګران کار دی شاعري، ډېر زیات ګران کار دی. خو د دې بیا څه شرطونه هم دي، شرطونه بغیر نه کېږي. بلکل. او بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې مې په څه باندې کار کړی دی؟ د مینې شاعري مې لیکلې ده، د انقلابي مې لیکلې، څه مې لیکلې؟ یاره ما په مینه باندې ډېر کار کړی. نو څه مین مې پای شوی مینه مو کړې ده که نه؟ مینه مو خو کړې ده یار، خامخا د مینې نه بغیر نه کېږي. داسې ونه نشته چې باد نه وي والي. باد یې نه وي والي. مینه مو خو کړې ده. څو مینې مې کړې دي؟ مینه مې یوه کړې ده، اوس هم کوم، بس ناکامه شوې. ناکامه شوې، الله دې کامیاب کړي. نو زموږ کتونکي خو په تمه وي، هغوی ته هم څه شعرونه به وړاندې کړي انشاءالله. ولې نه، تو کوشش کوې ماشاءالله. زما چې کوم ډېر فیورټ دی، دا ما خپل یو ګراوند کې لیکلی ولته کې ناست وم. یو انسان په انسان باندې ډېر ګران دی او دا ټول جهان په ده باندې ډېر ګران دی. یو انسان په انسان باندې ډېر ګران دی او دا ټول جهان په ده باندې ډېر ګران دی. ربه د ده خو ټوله ځواني په مزدورو کې لوګې لوګې شوه، ربه د ده خو ټوله ځواني په مزدورو کې لوګې لوګې شوه. ربه څنګه چې عبادت په ځوانۍ کې خوند کوي، ربه دغه شان دولت هم په ځوانۍ کې خوند کوي. ربه څنګه چې عبادت په ځوانۍ کې خوند کوي، ربه دغه شان دولت هم په ځوانۍ کې خوند کوي. د مرګ نه پس به دده کېږي تپوس د ځوانۍ د عبادتو، ورپسې د دغه دولتو. هسې نه چې په ډمو دې الوزولی دی او که دا دې په لوپرو خوړلی دی، هسې نه چې په ډمو دې الوزولی دی او که نه دا دې په لوپرو خوړلی دی او که نه دا دې په مولیانو صاحبانو خوړلی دی. ربه خلک ځان ته په مانځه کې دعا هم داسې کوي چې اخري خاتمه مې په ایمان کې. او ربه زما د ننګیال دعا دا ده، ربه زما د ننګیال دعا دا ده او د دې ټولې دنیا هندوان مسلمانان کې. ډېر ښه. ستا تخلص لکه ننګیال دی که نه؟ ماشاءالله. حماد ننګیال، مننه، شکریه مو دا کوم. د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم په پښتو ادب ملګري د ژوندي وي. په دې ډاګ کې تاسو لږ کیمره لږ ته وراتاو کړه، په
په دې کې به څوک کرکټ کوي، څوک به والیبال کوي، څوک به ټینس کوي، څوک به منډې تړلی وي، څوک باسې مشغولتیا کوي، څوک به موبایل کې ګوتې یاسې وایي. ملګرو دا ملګري چې کوم ناست دي دا په شعر باندې خلک دي، په ټاپه باندې خلک دي، په غزل سره مینه ساتي. الله هم تل خوشحاله او آباد او بریالي ساته زموږ سره دي ناستي. نو ملګرو دغه ناڅاپي وه دا پای ته رسي. ماجد مومند او ټول ملګرو را ورکړي اجازت. الله پاک هم تل خوشحاله او آباد ساته.